قسم په خدای دی چې په دې پیښور کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزه مې پدرې کانی طلاق کړې ده څنګه چالو مال راغی مال پدرې ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګران وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چار څنګه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پیښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو داسه هغه او پکې لګالوام کې پجی دا مې وروړي دي ها ډېر ښه چا اوس سبا بیا پدرې مورس چورغه ویډیو مسله ته خلا وې څه وې داسې خزه ته مې په غوسه کې وې چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري بعض سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي کړ په غوسه کې ویجی داسې دیو دوا درې مې پوه نوم او بالکل غوسه کې او مزغوم امکار نه کول نو ورته وای چې کل تو وتامینا کل وتامینا سبا بیا صاحب روغنه څه چې دا دغه یوړې قتلمه او یو امړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلک یې ملوانه غړي نه نوا خورن لاوري دی الوائی کینه مکا چھوڑی ایک مولا ته 10 کے لاوري دی دکان ته سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه ته خوري او کزه ما خو کپدې 15 کال کې خورلی زهر به می خورل بیا صاحب یوړې ورته وای چې دیتا اوس ګورا گالنو گول مگول رقصین کسی نو کہہ نہیں راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے او کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تو بیڑا گڑک آیا انہا ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماں تو گو رہی چاچ ملک کو خوڑو خدای دیو کی چوانا مغیو ملک تاو ماو خوڑو زما استا خو ډېره تباه شوه ګټوي او د امبر سرو مې خوله اچو دا ونډې او مال جوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشني کله د ارتو پنسو فیشني میاش کې ولا لف جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بړینده راړینده اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په والا کې او تنګي پنسي به او د دې چادرای وګوره دا چې پلار رواني دا ګټیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په د الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایورو ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب ته دغې خو ما ته وویل او که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وګوره شرمېدل یا قومه شرمېدلو په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي
اے شرمېدلو دې دې کې چا خزو په بډو باندې تارونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمېدلو تاسو د واده په کار د هلک او د جنۍ د لاس تصویر وي د جنۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی اودس کې چې نوک اوچ پاتې شي اودس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بې غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشه یم د خلکو نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي ممتبا ژوندي ممتبا ودونه ممتبا مړي ممتبا زندگی مو ټوله تبا ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي صاحبه غوبل ډونګي دي او کړنګ کړنګ دی چې هلکه ولې خدای دې کور روان کې پلاني واده له تلي چې څه بلا یې پکې اچولې وه چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې سره چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوار غریب لور واده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زازا نو دا شملا کیونی سن منډه 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 تاسو بارې د دروازې دا تاسو خلک یو شرمېدلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي